اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور د زړور هاي وخت جنان وخت زړور د زړور اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور د زړور هاي وخت جنان وخت زړور د زړور خدمت د خپل ولس کړي هر سړی د ترې نظاره نو ځکه یې دا خلک دي د امر تابعداره یاران یې دې په ځان کې سم ولاړ نه قدماره خدمت د خپل ولس کړي هر سړی د ترې نظاره نو ځکه یې دا خلک دي د امر تابعداره یاران یې دې په ځان کې سم ولاړ نه قدماره الله ته یې ژوند لره همدا زما جانان دی اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور مسجد تک زاهد ور سره د ابو ذرا اکثر هم ور سره د زمات زړګي سره دا شاه زمان اشنا رقیبات نه خبره مسجد تک زاهد ور سره د ابو ذرا اکثر هم ور سره د زمات زړګي سره دا شاه زمان اشنا رقیبات نه خبره څنګه ولړ د عمارت کامران دی اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور وير زمان ریحان درته وایم د زړه مبارکي د دغې درکوم درته زه چې ورور د قومي مشر شو دا کار وشو ډېر ښه وير زمان ریحان درته وایم د زړه مبارکي د دغې درکوم درته زه چې ورور د قومي مشر شو دا کار وشو ډېر ښه بس مودو پس خوشحالي راغله خوشحاله هر انسان دی اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور عبدالرشید ارمانو کامل خانو پر صحرابا حاجی سمسور سره دا فریادونه که افتابا دشمن چرته تختی درنه اخلما حسابا عبدالرشید ارمانو کامل خانو پر صحرابا حاجی سمسور سره دا فریادونه که افتابا دشمن چرته تختی درنه اخلما حسابا محض خود من مقدای د زخمی زړګي درمان دی اتل دزمره د منما کل ځوان دی زمان قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جانان وخت زړور د زړور هاي وخت جانان وخت زړور د زړور اتل دزمره
د منما کل ځوان دی زمون قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور دی زړور هاي وخت جنان وخت زړور دی زړور دی زړور دا یار مې ډېر عاجز دی دا په خوی باندې ملنګ دی ډېر خوږ راته ښکارېږي دغه بوټه د لونګ دی نو ځکه ترې ځارېږم خلکه یار مې غنم رنګ دی دا یار مې ډېر عاجز دی دا په خوی باندې ملنګ دی ډېر خوږ راته ښکارېږي دغه بوټه د لونګ دی نو ځکه ترې ځارېږم خلکه یار مې غنم رنګ دی دا ګل د تره پیل چاپیل دا ګل مې د ریحان دی اتل د زمره دی منما کل ځوان دی زمون قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور دی زړور هاي وخت جنان وخت زړور دی زړور اتل د زمره دی منما کل ځوان دی زمون قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور دی زړور هاي وخت جنان وخت زړور دی زړور دی زړور امارتي کمران په شعرونو کې استایا هاي ماستر جهاد مل په خواږه आवाज وایا ستا سره په څنګ کې جام جماعت ژوند تر پایا امارتي کمران په شعرونو کې استایا هاي ماستر جهاد مل په خواږه आवाज وایا ستا سره په څنګ کې جام جماعت ژوند تر پایا درکړه نن په مینه محبت داس نن کمران دی اتل د زمره دی منما کل ځوان دی زمون قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور دی زړور هاي وخت جنان وخت زړور دی زړور اتل د زمره دی منما کل ځوان دی زمون قومي مشر محترم لال زمان دی وخت جنان وخت زړور دی زړور هاي وخت جنان وخت زړور دی زړور دی زړور دارنګي زمزمه د قومي مشر لال زمان خان دورانی ته د ډالۍ وی په فرمایش د دورانیو ځوانانو او شاعر دی کامران وقاص امارتي په आवाज وړاندې شو د ماستر جهاد مل جانان زموږ د اړیکو د واتس اپ شمارې د لارې 0441515 بل شماره ده 08040 انجینر ماستر جهاد مل جانان د داسې خپل نظمونو لپاره د ماستر جهاد مل جانان افیشل چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ